ترافیکي لارښود. قدرمنو وروڼو، نن زموږ د درس عنوان دی لوحې. د انګلیسي پیچ تاسې په هره شنه لوحه کې ولیدل و دې ته پارکینګ لوحه وایي، یعنې پارک. هر وخت چې موږ تاسو ته یو ځای مشخص کېږي د پارک دپاره، پر هغه ځای باید پارک وکړو. هر ځای پارک کول یا موټر د روانګ دا غیر قانوني دی. دا د جادې ترافیک تاسې جریمه کوي، تهدیدوي مو، لایسنس درڅخه اخلي. هر ځای چې مشخص شوی دی د پارکینګ دپاره، هلته باید تاسو موټر ودروئ او ورې باید پارک وکړئ. په پسې د پیاده رو لوحه ده. مخکې چې موږ تاسو پر دغه باندې خبرې وکړلې چې پیاده رو انسانان تیریږي، باید اول حق اولیت هغو ته ورکول سي او وروسته بیا ډریور حرکت وکړي. په پسې تر مځکې لاندې پیاده رو دی، یعنې کښته په زینو کې تاکېږي، پر سر اجازه ده، موټران تیریږي او راتیریږي، ورور مرور کوي. ته به لاندې په مځکه کې ځې، پر بل سر باندې به راخېږې، بیا به نو تر سړک اوښته. یا هوایي پیاده روونه دي چې پر سړک باندې پل جوړ کړي. موږ تاسې په کندهار ښار کې هوایي پل لرو. پیاده رو دی، خلک اوړي راوړي باندې، یا تر مځکې لاندې پیاده رو دی یا هوایي پیاده رو دی. په پسې لوحه چې ده دا د یک طرفه جادې په هغه بل سر کې درېږي چې وسایط ور داخلیږي. مثلا د شهیدان چوک دی، که چیر پر شهیدان چوک باندې راوګرځېږې، چارسوز موږ تاسو یک طرفه جاده دی، داسې بغلکي لوحه باید ولاړي چې تا ته هدایت وکړي، معلومات درکړي چې باید د دې طرف څخه ورننوځه، ولې چې یک طرفه ده، د چارسو د خوا څوک نشي راتلی. که چیرته دغه برج قبرونه بیا نه وي، مخامخ لوحه درته دروي چې د دې خوا ور داخل څه. په پسې سپینه لوحه ده، سور خط یعنې جاده نوره مخ ته ختمه ده. دا په پسې نښانونه چې دي، ما مخکې په درسو کې درته ویلي وه چې په هر چوک په هر چرایي کې ډریور ورځي، هغه ځای باید درته مشخص وي، هدف ورته معلوم وي. د خپل سپاریانو ډاکټرو د دې څه پوښتنه کړې چې چیرې ځو. که راستترین طرف ته تللی، راستترین طرف کې دی، که مخامخ تللی، مابینځ کې دی، او که چیرې چپه طرف ته تللی، چپه طرف کې دی. نو هغه لوحه د لرګو څخه هم جوړي، په خط اندازې هم جوړیږي. که په هر خط کې تللې، ورې به ځان عیاروي او په هغه کې به په پسې لوحه ولاړه ده چې کندهار ته راځې، د دلدک څخه راتېر سې. هلته به درته وایي چې کندهار خوش آمدید، یعنې کندهار ته ښه راغلې. نو ته باید پوه سې چې دا حدود یا ولایت کندهار شروع سو. بیا چې در کندهار ووتې، مثلا د هلمند پر دوی باندې لوحه ولاړې چې په مخه دې ښه، یا پر لوحه باندې سور خط کش سوی چې د کندهار حدود نور ختم سو. هر ولایت حتی په لوحه سره هغه حدود در معلوموي. په پسې زرغونه لوحه ده، کوتل سالنګ باندې لیکلی دی. نو هر کوتل چې پر دا کوتل باندې دا لوحه په زرغونه رنګ کې او باندې لیکلي چې دا کوتل پلانکی کوتل دی. په پسې لوحه د زما وروڼو څه وخت چې راووتست د کابل څخه پر چوکې ارغندۍ باندې یا د کندهار ښار څخه ووځي، پر سیلو باندې دا لوحه ولاړې. تر هرات پورې چې څونه کیلومتره دي، در هر ولایت پورې ده هغه تعداد ښیي چې تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره دي، تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره، تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره، او تر پلانکي ولایت پورې 2 کیلومتره. یعنې هغه ټوټل د ولایتو کیلومتر ټوله درښیي. بیا چې حرکت وکړې، یو کیلومتر به هغه لوحه درته راځي، مخ ته هغه به تېرېږي. بیا چې یو څه اندازه ولاړې، بیا ټوټل تا ته معلومات درکوي چې 2 کیلومتره دې خلاصه کړه او 2 کیلومتره پاته ده. دا پیغام تاسو ته د شاه موبلاین شرکت لخوا وړاندې سو. شاه د اعتبار وړ نوم.